ابو ذر رضی اللہ عنہ فرمائے ما رسول اللہ علیہ السلام فرمائے یا ابا ذر لن تغدو فتعلم آیت من کتاب الله خیر لك من ان تصلي 100 رکعه او زرکت یو آیات د قران زده کې په ترجمه سره انسان په فکر نو دا د دین غره د استاد فارج سلکات نفل وکي ولا ان تغدو فتعلم بابا من علم ابو زرکت سار کې یو باب د علم زده کول زده کې نو عمل به او لم يعمل هغه باب د علم دا سیده چې فی الحال فی عمل کیږي او کو فی نه کیږي مثلا د روزي باب دې زده کو لا روزه خو نه ده کن د زکات باب دې زده کو وسته زکات ورکاو یا دې نه ورکاو به خبره خیر من ان تصلي الف رکعت دا غره د دې نه چې زر رکعت نفل وکي حدیث ابن ماجه کې ده زر رکعت نفلنا یو باب د علم چې کوم دی نو هغه غره ده عزتمندو خامخا څه وختي لور کول پکار دي